دا خو ډېر اسانه کار دی. موبایل راواله د کابل د کوڅو ویډیوګانو کې هم خلک ګوري. د ټول ناول زه غواړم د کابل هغه کوڅې وګورم چې زه پکې ګرځېدلی یم، هغه لارې دوباره وګورم چې ما پکې قدمونه اخیستي. السلام علیکم لیدونکو، هیله چې ښه روغ جوړ تکړه تازه او په اندازه اوسئ. زما چینل کې د ټول نه لومړی ویډیوګانې چې هغه ما یو درې موټیویشنل سټوریز اچولي، خو بیا د نورو بوختیاو ترڅنګ او د صنفونو درسونو جوړولو ترڅنګ ما هغه پرېښودې ځکه چې ما له پښتنو باندې نصیحت ډېر ښه نه لګي. خو پرون ما خپل یو ملګري سره خبرې کولې کومې چې موږ سره په ملي ټلویزیون کې کار کولو او د هغوی خبرو ما ته چې دی دا بهانه راکړې زه بیا تاسو دپاره یو ویډیو جوړه کړم. هغه کسان چې په کابل کې اوسېږي یا د افغانستان په هر ګوټ کې اوسېږي، بیا که پاکستان کې هم اوسېږي، خو عموما ټارګېټ مې هغه خلک دي. هغوی چې تاسو کې مثلا ژورنالیزم به ویلې په کیمرا پوهېږي، په ایډیټینګ به پوهېږي، مخکې په ټلویزیون کې کار کړی، خو اوس به وایي زه بېکاره یم. دا ډېره جالبه خبره نه ده. یعنې ته څنګه بېکاره یې؟ دوی غواړي چې مثلا دوی ته به هر وخت بل څوک کار ورکوي، یعنې په خپله باندې د کار کولو فرصتونه موقع برابرول دا د ټول نه غټ هنر دی چې دوی سره نشته. ولې باید تا د بل څوک کار درکړي کله چې ته پوهېږې ټول هېواد په کرایسس کې دی؟ په خپله ځان ته د کار موقع برابرې کړئ، آنلاین توګه باندې کارونه وکړئ. یوټیوب د ټولو نه غټه لاره چې تاسو پرې کولی شئ خپل ځان وساتئ. همدارنګه په فایور باندې تاسو کولی شئ چې په زرګونو ډالر د میاشتې وګټئ. همدارنګه نور آنلاین ایپونه دي لکه TCS په کوم باندې چې مثلا تاسو د اډیوګانو ټرانسکریپټ لیکئ په هغې باندې پیسې ترلاسه کوئ. همدارنګه نن سبا د فیسبوک نه تاسو پیسې ترلاسه کولی شئ. او بیا تاسو اوس په کابل کې تاسو پوهېږئ چې د طالبانو د ناراپدۍ خو د حکومت ناراپدۍ خو ټولې دنیا توجه په افغانستان باندې د ټول نه زیات ویوز د افغانستان ویډیوګانې اخلي ځکه چې هر سړی غواړي د افغانستان په اړه باندې پوه شي. نو تاسو ولې د یوټیوب ویډیوګانې نه جوړوئ چې ټول نه های ویوز اخلي او ټول نه زیاتې پیسې ورکوي؟ دا خو ډېر اسانه کار دی. موبایل راواله د کابل د کوڅو ویډیوګانو کې هم خلک ګوري. د ټول ناول زه غواړم د کابل هغه کوڅې وګورم چې زه پکې ګرځېدلی یم، هغه لارې دوباره وګورم چې ما پکې قدمونه اخیستي. دا ټوله دنیا کابل ته متوجه ده. تاسو په ډېر اسانه باندې کولی شئ چې خپل چینل ورسوئ. په ایډیټینګ نه پوهېږئ، د ایډیټینګ ټول کورس زما په چینل باندې پروت دی. دا پاس کارډ کې همدا اوس تاسو ته لینک راځي، په دې باندې کلیک کړئ، ټول پریمیر زده کړئ. د یوټیوب نه پیسو لاسته راوړلو باندې نه پوهېږئ، دغه کارډ باندې کلیک کړئ. نو ما د یوټیوب د چینل جوړولو نه تر د پیسو لاسته راوړلو پورې ټول کلاسونه تاسو ته جوړ کړي دي. نو بهانه څه خبره ده؟ اصل خبره ده چې موږ تاسې کار نه کوو. که موږ تاسو چېرته کار کولی که نه، نو موږ به ډېر مهارتونه ترلاسه کړی وي. د دې ډیجیټل نړۍ په دنیا کې چې هېڅوک دې ته اړتیا نه لري چې یو چا پسې ورشي چې ما ته کار راکړه. آنلاین د کار دومره موقع دي چې د حد نه سیوا. زه سهار طرف نه استادي کوم، د غرمې طرف نه چې د عوامي نیشنل پارټۍ سره کار کوم، او دا دریم ځای کار د ورځې په دریمه حصه کار کې زه لګیا یم تاسو ته ویډیو جوړوم. دا لږ مخکې ما ډوډۍ وخوړه او کېناستم د خپل یوټیوب ویډیو دپاره یا تاسو ته د ویډیو دپاره. دا زما دریم کار شو په یوه ورځ کې. نو دا کارونه ټول ما پسې نه راځي، که نه زه ورپسې ځم. اوس دا د یوټیوب ما ته خلکو جوړ کړی په زوره، که ما خپله جوړ کړی، دا ما منیټایز کړی که خلکو راته منیټایز کړی. زه هڅه کوم تاسو ته ویډیو جوړوم، که تاسو ما مجبوروئ. دا خو د انسان خپله هڅه وي. تاسو ټول کولی شئ دغسې دوه درې کار ولرئ، خو ټول به په دې کارونو پسې په خپله ځئ، په چا پسې هم کار کور ته نه راځي. اوس ما د یوټیوب کلاسونه ټول په پښتو کې جوړ کړي، دا د پریمیر کلاسونه ما ټول په پښتو کې جوړ کړي. خو دومره حده پورې تاسو اوده خلک یاست چې تاسو دا کوشش نه کوئ چې په دې باندې یو کلیک وکړئ. زما ټول پښتو کلاسونه 100 200 300 400 500 کسان اوسه پورې کتلي. که پښتانه په مهارتونو پسې ګرځېدلې، زما د ویډیوګانې به اوس په زرګونو کې وي، خو دوی مهارتونو پسې نه ګرځي. او بیا ګیله صحیح چې کار نشته. په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې خپل ټول په کرایسس کې روان دی، هلته یو کس کوي چې بل ته کار ورکړي، هلته هېڅوک نشي کولی. ټول آنلاین کارونو ته کار ووایي چې بوس یې معلوم نه دی او تاسو په خپله باندې خپل بوس استوي پیسې لاسته راوړلی شئ. نن سبا فیسبوک هم منیټایز دی. فیسبوک د منیټایز ټول شرطونه ختم دي. تاسو صرف یو پیج ولرئ یا خپل آی ډي ولرئ او ویډیوګانې شیر کوئ، تاسو ته خلک سټارز راوړي او سټارز په بدل کې تاسو ته پیسې درکول کېږي. یا هغه سټار چې اخلي باید په پیسو یې واخلي چې د هغې 20 پیسې تاسو ته درکول کېږي. ایون تاسو د فیسبوک نه هم پیسې لاسته راوړلی شئ، خو که تاسو مهارتونه ترلاسه کړئ. چې یو مهارت د چا سره نه وي نو هغه به څنګه کار وکړي؟ مهمه خبره ده چې تاسې مهارتونه د ځان سره کړئ او د هغې نه وروسته بیا چې دی دا ګیله وکړئ چې کار نشته یا زه کار نشم کولی. دا ټول نه بهترین کار دی یوټیوب. تاسو بیکاره چې تاسو سره هغه د ښځو خبره څپېړه موبایل در سره دی
او په دې سپېړه موبایل باندې تاسو په کابل کې ویډیوګانې وکړئ زه تاسو ته یوټیوب ښایم په یوټیوب کې د طالبانو ویډیوګان چې دي اسی به لیکلې ملا پلانکې اټیټیوډ سټیټس میلیونونه ویوز به یو میوزیک به پر راچوي د ملا برادر ویډیو به یا د ملا حسن خوند ویډیو یا د بلی میلیونونه ویوز یې اغستی تاسو په کابل کې اوسېږئ د طالبانو دا غیر او پیش تاسو نه ګورئ تاسو په سړکونو باندې نه ګرځئ تاسو په پارکونو کې نه ګرځئ تاسو د هر حالت نه ګورئ یوازې د دې نه ویډیوګانې کوي اپلوډ کوي تاسو به خپل ویوز وګورئ چې څومره زر چینل راسوي که بانه مو دا وي چې په افغانستان کې چینل نه مونیټایز کیږي زه په پاکستان کې آماده یم چې تاسو سره کومک وکړم ایډسنس درته جوړ کړم یا خپل ایډسنس سره تاسو اکاونټ کنیکټ کړم تاسو پیسې تاسو کور ته درورسو خو که تاسو چېرته کار کول غواړئ تاسو چې څومره ملګري زما د ویډیو نه د یوټیوب کار آغاز کوئ زه تاسو د ایډسنس زما په غاړه باندې خلم چې دی یو پاکستاني ګاونډي په نوم باندې تاسو ته ایډسنس جوړ کوم یا خپل ایډسنس سره تاسو یوټیوب کنیکټ کوم تاسو پیسې تاسو تر کوره پورې دررسوم خو شرط دا چې کار وسو کوي حرکت وسو کوي دا چې په من کې نشته دا برا د سوق د لاس نه خلک نیسي او روانه بم کار بم روانه کوي لیکن خو منه چې کسو کم تاسو د لاس نه ونیسي په خپل باندې مهارتونه پیدا کړئ په خپل باندې په کارونو پسې وګرځئ نن سبا د آکسفورد پوهنتون چې دنیا ټول نه د معتبرو پوهنتون له ډلې نه د هغې د ټول پوهنتون سلیبس په انټرنیټ باندې پراته دي تاسو کولی شئ په کور کې د آکسفورد پوهنتون نه فارغ شئ د هغه ټول سلیبس ولولئ خو تاسو به د فیسبوک او ټیک ټاک نه وځئ کاله سرچ به ورپسې څوک کوي وایي به څوک مهم خو ویل دي که نه مهم خو هڅه ده څوک به یې کوي موږ تاسو ودئ وده خلکو بس خو کامیابیانې کور ته نه راځي د خوب په وخت کې به کار کوئ ویښ خو به کوئ د خپل خوب وخت به هم کار او هڅې ته ورکوئ نو هله به تاسې پاتې نه راځئ زما د نننۍ ویډیو مقصد هیڅ د چا توهین تحقیر نه دی بلکې موږ تاسو ټول باید په خپل ځان کې خپل لټۍ او احماقۍ ولټوو د هغې نه راووځو مهارتونه حاصل کړو او ځان ته په خپله باندې اپرچونټیز یا موقع جوړی کو هیڅوک تاسو پسې هیڅ کله کور ته نه راځي دا یاد وساتئ او نه ستاسو سند ته څوک تنخواه ورکوي ستاسو سند د هندوانو بګوان نه دی چې خلک به راشي او خپو ته پیسې کړي نو 12 سند باندې څوک چاته پیسې ورکوي نه 14 او نه ماسټر ته څوک پیسې ورکوي چې تاسو سره تر څو پورې هنر نه ما کولنې کار کړی دی په ټي وي کې د ایډیټینګ به هنر مې کړی که دویم مې کړی دی په ملي کې د ایډیټینګ به هنر مې کړی که دریم مې کړی دی په اسلام آباد کې د ایډیټینګ به هنر مې کړی او که څلورم کار مې دی اوس د ایډیټینګ په هنر باندې عوامي نیشنل پارټۍ سره لګیا یم د کیمرې په هنر باندې لګیا یم نو دا مهارتونه به ساتي نو هله به چې ته پاتې نه راځي که ما څه د 14 سند ما ته ورنی کارم ژورنالیزم سند نه دی راکړی دویم هم د ژورنالیزم سند نه راکړی دریم هم نه دی راکړی څلورم هم نه دی راکړی ها مرسته راسره کړی چې زمانه زموږ په انټرویو کې ما سره مرسته وکړه زه ژورنالیزم نه فارغ یم نو چې څوک ترې نه وي د هغې نه ما ته اولویت راکړي خو کار مې د ایډیټینګ په هنر باندې هر ځای کې اخیستی تاسو هم کولی شئ خپل مهارتونه زیات کړئ د هغې نه وروسته بیا ګیلې کتارې وکړئ موقع ځان ته جوړې کړئ او که هغه موقع کامیاب نه شو بیا ګیلې کتارې ځان ته جوړې کړئ نو هیله ده چې زما خبرې به درنې بدې نه لګېدلې او همدغه خبرې به د دې سبب شي داسې په خپله باندې ځان ته اپرچونټیز یا فرصتونه جوړ کړئ نه دا چې نور فرصتونه به چې وګرځئ او شته فرصتونه د لاسه ورکړئ او نن په انلاین کارونو باندې پیل وکړئ او خپل ځان او خپل هیواد دواړه حمایت کړئ تر بلې ویډیو پورې په لوی لاس سپارم ته خدای پامان